رحمت یو بیوزله هلک و چې د غربت د سختو سره یې ماشومتوب تیر کړی. د هغه سترګې تل د لویو خوبونو سره روښانه وې، خو دنیا به هیڅ ارزول نه لرل. د خلکو سپکې خبرې، د غربت زجرونه او د ژوند ستړي شېبې هر څه یې زغمل. کله چې به رحمت د خپلو خوبونو ذکر کوي، خلکو به پرې خندل. ته خو یو د یوې ګولو ډوډۍ پیدا کولو وس نه لرې، سوداګر به څه شي. دا خبرې د رحمت زړه زخمي کولو، خو د مور مینه به یې تل تسکین ورکولو. زویه، دا خلک به تل سپکې خبرې کوي، خو ته غوږ پرې مه نیسه، زحمت وباسه، خدای به تا هیڅکله نه پرېږدي. رحمت د پیسو پیدا کولو لپاره د سبزیو خرڅولو پیل وکړي. سهار تر لمر راختو مخکې به راپاڅېدو، بایسکل به یې واخیستو او د خلکو تحقیر سره به خپل کار پیل کړو. خو خلکو بیا هم پرې خندل. دا د سوداګرۍ خوبونه ویني، خو د سبزیو خرڅولو نه خلاص نشو. دا غریب هلک به هیڅکله هم یو څوک نشي. د خلکو خبرې د رحمت زړه زخمي کول، خو د هغه به تل په خپل بایسکل ته کتل او ویل به یو ورځ به دا بایسکل په ګاډۍ بدل شي، یو ورځ به زه دوی ته وښیم چې یو فقیر هم کولی شي چې کامیابه شي. کله چې رحمت کاروبار ښه شو، ځینو خلکو ورته دسیسې جوړې کړې. یو نږدې ملګري ټوله دولت لوټ کړی. رحمت هر څه ختم شو. د هغه بیا له صفره پیل ته مجبوره شو. په هغه شپه رحمت د خپلې مور پر زنګون سر ایښی و او سترګې د اوښکې بهېدلې. امي، زه ستړی شو، ولې هر ځل زما خوبونه ماتیږي؟ مور به په مینه سره ورته وویل او په نرمه لهجه وویل، زوی، دا خلک ستا د ماتولو هڅه کوي، خو ته باید ثابت کړې چې ته نه ماتېدونکی. رحمت بیا راپورته شو، خپل زخمونه یې پاک کړل او د نوي عزم سره کار ته دوام ورکړ. د کلونو زحمت وروسته د هغه سبزیو کوچنی دکان په یو لوی سوپر مارکیټ بدل شو. اوس هغه خلک چې پخوا یې پرې خندل، د هغه د کامیابۍ کهاني نورو خلکو ته بیانوي. رحمت هغه هلک چې موږ ناکامه کړلو، خو اوس د هغه نوم ټول ښار په خوله کې دی. رحمت موږ ته دا راښيي که چیرې موږ یو هدف لرو، دنیا به درته خنډونه جوړوي، دا خلک به سپکې خبرې کوي، خو ته به نه ماتېدونکی ښکار جوړوي، خو ته به نه تسلیمېږې. یو ورځ به دا دنیا تا ته سلام کوي. کامیابي په قسمت نه راځي، نه په دعا، بلکې په نه ستړی کېدونکي زحمت. ته تسلیم شوې، مړ شوې. دا ویډیو مو خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته یو لایک او یو کمنټ ضرور وکړئ. Thank you for watching.